بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. په تیر کال کې په هیواد کې د 940,000 پوځي عملیاتو ترسره کول، د کب د غوښې اړتیاو 90% چمتو کولو لپاره 1200 د کبانو فارمونه رامنځته کول، او دا چې د 25 لویدیځو هیوادونو لخوا پر غزې د اسرائیلو بریدونه وغندل شول. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ملي دفاع وزارت لوی درستریز قاري فصیح الدین فطرت د یاد وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې ویلي چې تیر کال په ټول هیواد کې 940,000 عملیاتونه ترسره سوي دي. د هغه په وینا په دې موده کې څه باندې 10,000 منصوبین د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د ګډو معربوي زده کړو او څه باندې 10,000 نور له مرکزي او صحوي تعلیمي مرکزونو فارغ شوي دي. ښاغلي فطرت زیاته کړې چې د هوایي ځواکونو 1,244 منصوبین له مسلکي زده کړیزو مرکزونو فارغ شوي او 8 الوتکې هم ترمیم شوي دي. دغه راز لوی درستیز د امنیتي عملیاتونو ترسره کول، د ځواکونو وړتیاو لوړول، د تاسیساتو جوړول او د عملیاتي پلانونو چمتو کول په روان کال کې د دې وزارت له مهمو پروګرامونو څخه بللي دي. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې په نوبتي غونډه کې د کبانو سکتور د پراختیا طرحه د تایید وړ وبلل سوه. د دې طرحې له مخې به په ټول هیواد کې د کبانو روزنې 2,200 فارمونه جوړ سي چې تر 90% به د کبانو غوښې په برخه کې د هیواد اړتیا پوره سي. دغه راز د دې طرحې پر اساس به 300,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره سي. یاده طرحه تر تایید وروسته د وروستي پریکړې لپاره اقتصادي کمیسیون ته وړاندې سوه. مرکزي بانک اعلان کړی چې د 1,900,818,000 افغانیو په ارزښت جعلي بانک نوټونه یې سوځولي دي. د مرکزي بانک په وینا د اندازه پیسې د مرکزي زون پکتیا او ننګرهار ولایتونو څخه د یوې کاري ډلې لخوا راټولې شوي دي. د مرکزي بانک دوهم مرستیال مولا محمد اخوند له خلکو غوښتي چې د راکړې ورکړې په وخت کې د افغانیو ساتنې او ذخیره کولو ته جدي پاملرنه وکړي. او په پای کې د برټانیې، فرانسې او کاناډا په ګډون 25 لویدیځو هیوادونو په غزه کې د اسرائیلو بریدونو غندلې او د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. یا د هیوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې هغه څه چې دوی د فلسطینیانو غیر انساني وژنه بللې او په ځانګړې توګه د بشري مرستو په لیکو کې د کسانو په نشه کول غندلي. دغه راز نیوکه کوونکو هیوادونو د اسرائیل او امریکا ملاتړي هم شمیرل کیږي. دا اعلامیه د غزې دیر البلح په شرقي او جنوبي سیمو کې د اسرائیلي صهیونیستي رژیم د ټانکونو د پرمختګ سره هممهاله خپرې شي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروز بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چلند.